پیسه خوندي کول او نه لګول دا ډېر خراب څیز دی د انسان دپاره. او چې کومه پیسه دې خرچ کړه په ځان دې خرچ کړه، په ځان، په بچو دې خرچ کړه، په ښځه دې خرچ کړه، په ګاونډي دې ولګوله، په عام مسلمان کونډه رونډه دې ولګوله، جومات مدرسه غریب له دې ورکړه، دا ګل شوه، ګل دې ته ګل وایي. د دې فایده به په دنیا کې م الله درکوي او په آخرت کې به م الله درکوي. ما خو ویلي چې صحابو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ، هغې کې به دویمه خبره نه وه. خود حضور پاک څومره سخي و، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه اس واغشت، په بخاري شریف کې راځي. هغه وی د الله رسوله زه به په تا اس خرڅوم، اس یې ستاسو وی نه په بیه علم. اس یې ترې واغېسته، پیسې حضرت عمر له ورکړې. هغه ټیم یې د حضرت عمر زوی ته عبدالله ابن عمر ته خیراتي ورکاغلی ورکړه. وی دا وایه پلار نه یې وله واغېسته، پیسې ورکړې او زوی له یې ورکړه. داسې هم کولی شو چې پلار ته یې وی چې دا اس دې زوی له ورکړه، نه خپل یې پکې ځان را دننه کړه، په بیه یې واغېست، پیسې ورکړې او فورا یې هماغه اس په هغه مجلس کې د هغه زوی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته وبخ. صحابو کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دقه صفتونه یې ښو. دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل د احد سره خوا کې په لاره تېرېده روان، یو غلام و یو مریی، هغه ګډې چیلې سرولې، دې پیسې امتحان کوي، ازمایش پې کوي، ګوري چې د هلک د ده څه سوچ دی، د ده څه نظریه ده. عبدالله ابن عمر هغه هلک ته وایي، خو هغه هلک دې نه پېژني چې دا د حضرت عمر زوی دی. هلکه وایي یو ګډ چیلې را باندې خرڅ کا، او ورته وایي دا خو زما نه دي، دا خو د بل چا دي، زه خو غلام یم، دا خو د بل چا دي، د هغه د اجازت نه بغیر خو زه نشم خرڅولی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وایي داسې وکړه، یو ګډ را باندې خرڅ کا، اوس به یې دلته ستا په مخ کې حلال کړو او سرمن به ترې وباسو، پوخ به یې کړو، ته به هم غوښه وخورې او موږ به هم غوښه وخورو. او ورته یې مشره ما خو تا ته و چې زما نه دي، پردي دي، نو پردی ګډ را باندې څنګه در باندې خرڅ کړه؟ مالک به څه وایي چې ګډ دې څه کړه؟ دې پیسې ازمایش کوي، وي داسې وکړه چل درته ښیم، ګډ را باندې خرڅ کړه، پیسې واله، پیسې به نغدې کې ستا به شي، غوښه به مونږ دلته اوس ورته کړو، ته به م وخورې مونږ، او که بېګاله مالک درنه تپوس وکړو چې په دې ګډانو کې خو یو ګډ کم دی، ورته وایې شر مخ خوړلی دی. شر مخ راغی ویې تښته. په دې غرونو کې پخوا په دې شاړو کې شرمخان به ډېر و، پیسې به هم نغدې کې، مالک به هم درته څه ونه وایي، غوښه به م وخورې، موږ به م وخورو. چې دا خبره یې وکړه، هغه غلام قبلې ته مخ کړې او اسمان ته یې ګوته ونیوله، وی این الله، الله مې کم ځای دی، الله مې نینې. چې ته وی مالک به درنه خبر نشي، نو مالک به خپل کار کوي، الله خبرېږي. فاین الله، زما الله به کم ځای چې د دا ګډ پتا پردې خرڅوم، پیسې جیب کې اچوم، هغه ته دروغ وایم، ما خو الله وینې که نه. زما وروڼو ګورې دا بنیادي خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 7 کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي. 7 کسان، په هغه 7 کې یو کس هغه دی ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، چې الله ځان ته را یاد کی او دې سترګې وبېږي، اوښکې ترې وبېږي او ځان ته الله را یاد کی، هېڅوک هم نی او پړه کې د الله یره پرتی، یو دغه کس دی. دا بنیادي څیز دی. مونږ وایو مړه پلان کې خو شته نه، یاره پلان کې خو نشته، زه راشه مړه چې هر څه مې ووایي، دا به نه وی، هېڅوک نشته خو الله شته، الله دې ویني. که غلط کار کې که ښه کې، الله دې ویني.
د الله نه غیب نه که د کور په ګوټ کې په بړستن کې دنم ګناه کې په خدای قسم الله دې خبردار دی که پټه نیکي کې رسول الله مبارک فرمایي په دې ښي لاس ورکا چې دا ګس لاس در نه خبر نشي که ته وې دې نه خو څوک خبر نشو هېڅوک دې خبر نشي خو رب ته خبر دی الله دې ویني الله به پې اجر درکوي او په دې خدای ډېر لوی اجر ورکوي عبدالله ابن عمر پوه شو چې دا سړی خو د خدای نه یریدونکی دی دا غلام لاړ وی دا ګډه چیلی د چا دی او ته د چا وی د پلانکي نیغ لاړ هغه مالک لی وی ستا ګډه چیلی ما ولیدې د احد په خوا کې سرېدی خرڅی خو نه وی ولې نه خرڅوم وی په څو وی په دې بس پیسې ورته نغدې کړې وی داسې وکړه دا غلام هم را باندې خرڅ کا وی دا مې هم در باندې خرڅ کړه پیسې یې غونډې ورکړې او مې هغه غلام واغېشت او مې هغه ګډه چیلی واغېشتې ماښام ماسخوتن چې هغه غلام ګډه چیلی مالک له بوتلې مالک ورته ویله که ما خو تم خرڅ کړی او دا ګډه چیلی مې غونډې خرڅې کړې په چا د عبدالله ابن عمر د عمر په زوی باندې زال ته بوځه هغه لی ګډه چیلی راوستې دروازې وله راووتو ما هغه سړی وایي دا خو هغه وختینې کاکاجي دی وایي دا ګډه چیلی تا اغېشتې دی وی یو وی ځای راته وښایه دا کوم ځای ودروم او وی زه دې ما اغېشتی یم وی او وی ما ته هم د شپې ځای ښایه چې زه به کوم ځای سملم عبدالله ابن عمر ورته وی بچې ما ته ځان له نه اغېشتې ما الله له اغېشتې هغه الله له مې اغېشتې چې تا ما ته وختي وی چې ما وی مالک د نه څه خبرېږي او ګډ را خرڅ کا او تا وی چې مالک خو دلته نشته خو فعین الله الله به مې کوم ځای وی الله مې نه دی کم الله چې ستا پړه کې پروت دی او کم الله نه چې ستا زړه یریږي هغې الله دپاره مې اغېشتې ځه ازادې ما خپل خدمت له خپلې نوکرۍ له نه اغېشتې او بچې دا ګډه چیلی مې هم تا له اغېشتې دی دا هم ستا دی ګډه چیلی هم ستا ته هم د خدای په خدای داسې سخا وه په صحابه کرامو کې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوري لاندې لوی شوي دي د دواړو جهانو د مبارک سردار چترۍ پې د پاسه وه د هغې صادر ورباندې د پاسه وه خو چې کوم صفت به په حضور پاک کې و فورا به یې عمل کوو یقین یې و زمونږ یقین نشته هغې د پیغمبر په خبره کلک یقین دی چې د خدای دپاره ورکړم مال الله راکوي د بلکل یقین و زمونږ هغه یقین نشته مونږ یې په غوږ اورو خو مونږ وایو که دا 15 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې کمې شوې که دا 100 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې که دا 1000 روپۍ مو جومات ته د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې هغې به وی نه دا ظاهر کې کمې شي خو په حقیقت کې د دې بدل الله په دنیا هم راکوي او د دې بدل به الله په آخرت کې هم راکوي بنیادي سي دقه یقین دی زمونږ د علما وی حج او عمره د اسبابو د غنا نه دي څه مطلب چې څوک هم حج او عمره وکړي دی به غریب کېږي نه او رسول الله مبارک هم فرمایي چې حج او عمره ینفیان الفقره د فقر ختموي هلکه ولې فقر ختموي ځکه ډېرې پیسې دي د الله په لار کې ولګولې نو چې دې ولګولې نو تا به خدای غریبۍ نه خدای به د مالدارۍ د دې بدل به خدای درکوي مونږ څه وایو اوهو دا خو 15 لکه روپۍ په حج لګي په دې خو زما د زوی واده کېږي اوهو دا 15 لکه روپۍ به زه څنګه لګوم دقه زمونږ سوچ دی پیغمبر یو څه وایي مونږ په خولې وایو چې مونږ د نبي علیه السلام تابعدار یو او د حضور پاک اتباع کو اړه کې هغه یقین نشته چې کم د صحابه او کم مونږ له پکار پیسې لاړې مونږ وایو رانه ولګې او یوازې دا نه چې بلکل د خدای په نوم دې ولګولې که نه خرچه دې وکړه بدل دنیا کې خدای در نه که یاد وسه خو یو څیز به پکې وي چې الله دپاره بلکل چې دا نیت دې پکې وي چې الله د ریاکارۍ نه لا تبطلو صدقاتکم بالمن والاذى دا به نه وی چې زه په تا احسان کوم دا به نه وی چې مړه تعالی بل ما پیسې درکړې ما له کار نه کې ما ورسره څونه ښېګړې کړي دي او نن مې ورته د یو کار وی او رالی او نه کړ دا نیت به نه کې په ډېرې صدقه دوړه شوه د چا نه به تمه نه کې په تمه به شیشې نه ورکې دا به نه وی په هغه به احسان نه کې وایي ما دله دا شی درکړی دی وایي مونږ خو دې غر کړو که نه ټول عمر مونږ وایو که نه یاره ده سره ما څونه ښېګړې کړي
دله ما څومره جامې، دله ما څومره جوړې، دله ما دونه ښېګړې او دی ما سره ګوره د ما خبره نه مني، نو که ښېګړه یې د خدای دپاره کړي نو ولې یاد نو مونږ دا ټولې قصې چې څومره دي د الله دپاره نه صرف الله ده. یو د عبرت قصه مې درته مخکې هم کړې وه، بعضې دوستانو به نه اورېدلې. یو هلک په لاره تېرېده، میډیکل ریف و میډیکل ریف دا داروګان ماروګان د دې د اشتهار کوي او دا په ډاکټرانو ګرځوي چې د دې کمپنۍ دا دارو دي، دا دي، دا ښه دي، داسې یو سړی په لاره تېرېده او سخته ګرمي شوې، واه سخته ګرمي، د دې ګرمۍ نه دا مخ تک سور راوتی و. یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېدله، هغه بوډۍ بار راوتې وه. بوډۍ چې بار راوتې را ویې کتل نو دا میډیکل لفټ دا هلک په لاره تېرېږي او ګرمي شوې ده او سخت دا مخ یې تک سور دی. هله ورته وایي بچې دا دننه شه، یو پوټې دمه شه او لاړ او یو ګیلاس پی وله راواغېشتل او هغه هلک له یې ورکړل، بچې ډېره ګرمي دې شوې ده، مخ دې د ګرمۍ نه تک سور دی، دا پی وڅښه. په هغه هلک یې هغه پی وڅښل، یو ګیلاس پی او لږ یې دمه کړ. بچې دلته کښېنه چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا به ځې. ګوره یو ښځه ده، یو ګیلاس پی دی په هغه هلک باندې وڅښه. زمانه ډېره زیاته تېره شوه، لږه نه ډېره زمانه، ډېره موده تېره شوه. دا بوډۍ دې کور کې اوسېده، دا غریبه چېرته بېهوشه شوې ده، بیماري پرې راغلې ده، ګاونډیانو وړې ده هسپتال ته. چې هسپتال ته یې وړې ده، هلته کې د دې علاج شوی دی، چې علاج یې وشو د زړه تکلیف ورته بای پاس اپریشن یې ورته کړی دی. چې کله دا بلکل ټیک شوه، هغه هسپتال کې خو بل وروستو علي یا مخکې جمع کوي یا وروستو علي او ټول دارو درمل او خوراک مراک په هسپتال، دا بهر ملکونو کې اوس هم داسې شته، هر څه ورکوي. چې دا ښځه جوړه شوه، ټیک شوه او دا ډسچارج شوه او ورته یې وایي چې ته بس ته جوړه شوې، ته ځه، ته مونږ بېهوشه راوړې وې، مونږ د زړه اپریشن وکړو، ټیک شوې. نو چې دا هغه کاونټر ته لاړه چې کوم ځای نه هغه دا ډسچارج کېږي، نو هغوی ورته بل راوویسته چې په تا دومره لکه روپۍ خرچه شوې ده. ښځې په ځان راکېښودې، تا خدای پاک غر کړم، ما څه کار و، ما سره دونه پیسې کم دي، ما سره دومره پیسې کم دي، زه د کمې راوړم. او هغه چې هسپتال ته راوړې هغوی ته یې هم خیرې کولې، دا د خدای غر کې زه سله راوړم، خو بوډۍ ښځه مړه به مه کړه. زه د هسپتال ته چا ولې راوړم، ما له هم ولې علاج کوم، ما سره دومره پیسې دا د لکونو روپۍ اوس کم دي، پرایویټ هسپتال ته یې راوړې، ما ته ته په مصیبت اخته یم. هغه ورته وایي، هغه سړی یا ښځه، او ته یې ترورې چغې مه وهه، نو وایي پیسې د کمې وایي ته خبره خو وګوره، دا کاغذ ته واړوه. چې کاغذ یې واړو نو هغې باندې یې لیکلي وو چې ستا پیسې وصول شوي دي، پیډ ختم وصول شوي دي. نو بس دا لکه خوشحاله خو شوه چې پیسې خو زما بل چا ورکړي دي، زه دې نه خلاص شوم، خو دا پیسې مې چا ورکړي دي. دا راته ووایه چې زما دا دومره لکونه روپۍ خرچه چې په ما شوې ده، نو دا چا دا پیسې ورکړي دي؟ څوک داسې یو انسان و چې زما دا قرضې خلاصه کړې ده لکونه روپۍ؟ نو هغه سړی ورته وویل ترورې ته لاندې خو ګوره که نه، نظر دې لګي که نه لګي. نو لاندې پکې په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه چې thanks for a glass of milk، چې د یو ګیلاس د پیو شکریه، د یو ګیلاس د پیو شکریه. چې ښځې پته ولګوله دا پرایویټ هسپتال د هغې هلکو چې کوم هلک باندې دې پیس کړي، هغه خدای کامیاب کړی دی، مالدار کړی دی، هسپتال یې جوړ کړی د زړونو قیمتي، او چې څنګه یې دا ښځه راوړې ده هغه لیدلې ده، نو هغه پېژندلې ده چې دا خو همغه ښځه ده چې یو وخت کې په ما یو ګیلاس پیس کړی، فري علاج یې ورته. دا زړونه بدلونکی انسان نه دی، دا الله دی. پړه کې اچول دا د الله کار دی. دا نظام د الله په لاس کې دی، دا نظام قسم په خدای خدای چلی. دا سوچونه کې فکرونه کې چې ګنې زه یو ځل روانم عمرې له،
عمرې له تلمه نو په عمره کې هغه د کراچۍ باندې زما تللو. کراچۍ کې زمونږ سټی وه غالبا 1994. د دې ځای نه ما سره فیض محمد حاجي صاحب مو خدای پاک دې وبخښي د دیدار آباد هم را سره ملګري هم یې ګوه خو هغه وفات شوی. نور هم راسه یو دوه کسان. نو چې زه تلمه نو کراچۍ کې زمونږ شپه وه. نو قانون دی چې دا کوم ځای کې جز د دې خپل څه قانوني او یو ځای کې د سټی وي نو تاله هغوی هوټل درکوي. نو مونږ چې کراچۍ ته لاړو هلته کې په ایرپورټ مونږ سینکوز شو. مونږ ته دلته نه ایجنټ ویلو 16,000 روپۍ ټیکټ و ښه 16,000. نو مونږ ته ایجنټ ویلو چې شپه به دله حکومت درکوي جز والا به درکوي. نو چې زه کوز شم هلته کاونټر له تلمه چې زه ورته ووایم چې مونږ له شپې له هوټل راکړي سبا زمونږه جدې ته فلایټ. چې څنګه تلم یو بټوه پرته وه دا د اجانې غاړې ته ساچې بټوه ما زر راوچته کړه. یو پنجابي و که سندي و هغه پې ګواښ وکړه خو ما راوچته کړه. چې راوچته مې لکه زمونږ د ملګري ده لکه مې وایي چې خو دا عمرې ملګري وایي د حج که نه بټوه هغه ده. الله چې زه هغه کاونټر له لاړم هغه کاونټر ته مونږ وایي چې مونږ خو سبا فلایټ دی ټیکټ مې ورته وخو. نو هغه ما ته وایي چې بار ته دا یو کاغذ یې راکړه پرچه یې راکړه. وی دوه کسان یې ما وی دا به تاسو هوټل ته بار ګاډی ولاړ دی بوځي او سار به مو واپس راولي چې بل جس کې لاړ شي. ما چې هغه بټوه وکتل نو په هغه بټوه کې شناختي کارډ هم و پاسپورټ هم و ټیکټ هم و ریالونه مو پکې نورې پیسې میسې مې پکې شناختي کارډ مې راوویسته او هغه کاونټر والا ته مې دا زما ملګری دی دا ستا سړی پسه شو وی دا هم دغې هوټل ته مونږ لېږلی دی یا تا کوم ته لېږو دیم تاسو سره سبا روان دی دا هغې کې دی مې ښه چې زه څنګه بس ته وخت هوټل ته یې بوت. یاره ته یقین وکړه چې هوټل ته مونږه څنګه ورتلو که نه نو د هوټل په خوله کې یو څو کسان ولاړ دي یو دوه درې پکې بوډاګان دي داسې هغه یو لاس رپېږي داسې. خو چې ما وکتل ما وپېژنده که شناختي کارډ شي خو یې ما سره مې بابا ولې یاره وایي د ده نه هلته چې ته لاره کې بټوه پروت دی دا پاسپورټ هم دی ټیکټ هم دی هر څه دی او عمرې له روان او پته نه لګي چې کوم ځای پروت دی دا پریشاني ده. مې پریشانه کېږي مې ها مې دا خو نه ده مړه سم خوشحاله شو ځکه چې پاسپورټ هر څه ورته میلو شو ویزا او هر څه په هغې کې سم خوشحاله هغه وخت سره 1500 روپۍ دی راوویستو ډېر شی او ما له یې راکړې وي هم بچې دا واله مې ما په بیه دله نه دی راوړی نو واخله 500 روپۍ خوشحاله شو. ورس الله دې بدل خلاصولو ته ګور هغه ذات ته قسم په خدای لاس په لاس دله بدل خلاصوي. ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني زه ستاسو نه غیرتي م الله زما نه غیرتي غیرتي له چا بدل په ځان نه پرېږدي. مونږ وایو د خدای بندګانو ورکې الله له قسم دې که بدل پرېږدي دلی درکوي خو بس خلک وایي نه که مې ورکړه دی راکوي کمیږي. صیبه چې زه سبا جاس کې کېناستو او جدې ته ورسېدل ماما مې راپسې راغلی و د هغه به دا هغه زمانه کې دا کیسټې وې د نعتونو دا کیسټې به یې خوښې نو ما وله دلته یو حافظو په دې عثمانزو کې ډېر ښکلی حافظ و هغه به هغه نعتخواني کوله لکه څه نوم یې حسین شاه پیسه هغه نه مې وله کیسټ ډک کړی د نعتونو چې زه څنګه لاړم ایرپورټ نه بار یو برجی وه داسې هغه برجی سره مې خپل بیګ او ما سره م بټوه وه هغه هر څه کېښوده د ده په انتظار یم دغه د چې راغې ودرېده ما ته وي زه خورې چې خېجو ګاډي ته سامان هم ګاډي ته وخېجو روان شو. یاره چې د جدې نه بار هم داسې نیم مزل وکړو ما ته وي خورې زما کیسټ دې راوړی دی که نه مې هو وی راکړه چې ولګو که نه چې اوس کیسټ راکړه ولګو وړه مې ټس نارې کړې اخو مې بټوه کې دی هلکه مې ته وګوره بټوه جوړدمان هلته کې په هغه ایرپورټ کې پاتې شو. ما ته وی نه یاره بټوه ما سامان ټول شاته ډېک کېښودی یاره مې زما شک ته تودرې ما وی کېښود یاره مې تودرېږه ګورو چې ګاډي ودره چې وکتل بیګ هر څه بټوه نه وه ځه اوس څه کې بټوه کې پیسې هم دي ریالونه هم دي او نور هر څه پرېږده پاسپورټ او ټیکټ هر څه پکې دي. یا خدایه دا څه په مصیبت وړی اوس هلته ټرن کم دی هلته کې دا واپس یو ټرن نه دی دا ډېر لرې وي ځکه موټر وی بس سړک خولې روانې شوې
ځکه نور څه نشته، پیسې خو به چا نه قرض هم والي، خپل هم شته، رشته دار هم شته، خو پاسپورټ ویزې سره به څه هغه غریب نم خولې بیګي منډې منډې تلو یو ځای کې ټره نو هلته کې م ګاډې راتاو یا راتاو که راځئ ایرپورټ ته بلا وخوړې چې په ایرپورټ ور دننه شو ابرجۍ ته مې وکتل زما بټوه پرته وه خو بیا مې مړه کې ټسه وه مې چا به دې سامان ایستې و تشه بټوه به پرته یاره ته یقین وکړه چې بټوه مې راوچته کړه او کولاو مې کړه هر څه پکې محفوظ پراته وو ما یې ربه ډېر زر دې بدل راته دې وښوله چې که هلته دې په هغه شي سترګې پټې کړې وې دلته به د نو دار ستلل زما وروڼو الله پاک د چا بدل پرېږدي نه په هغه سات ته له خدای پاک بدل درکوي د خدای په لار کې نه ورکې سزا یې څومره ده والذین یکنزون الذهب والفضة او الله فرمایي چې سره او سپین خزانه کې او د خدای په لار کې نه خرچ کوي حقوق نه ورکوي نه پردی حق دا هم د خدای په حکم دی نه د الله حق نه جومات کې نه غریب لا نه کونډې لا نه صدقه نه خیرات الله وی فبشرهم بعذاب علیم اے محبوبه د دردناک عذاب زیری ولا ورکا دردناک عذاب برسیږي هغه دردناک عذاب څه دی دا یوم یحما علیها فی نار جهنم دا مالونه به خدای راوالي د دې نه به الله تختې جوړه کړي تختې او دا به د جهنم په اور کې سری کی ګرمې به کی او د دې انسان تندیله او شاله او اړخونه له به پې داغونه ورکوي د قمال باندې داغونه به درته میلاویږي او بیا به څه وایي هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مالو چې ځان له مو جمع کړی فذوقوا ما کنتم تکنزون چې کم مال هم ځان له خزانه کړی د هغې سزا او د هغې وبال وڅکه اوس به څه کوې اوس ته خو مال دې جمع کو پرېښود بچو ته دې پرېښود نسو ته دې پرېښود او د خدای لار کې دې ونه لګو د دې نه د اوسپنې تختې جوړېږي د دوزخ اور کې به سري کېږي او داغونه به درکوي دا د الله د قرآن وینا ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مال به الله ګرم کی کم مال نه چې ته زکات نه ورکې ډېر خلک د زکات نه ورکوي داسې معمولي غوندې چې ته یو 100 روپۍ ورکې باقي زکات نه ورکوي وایي مال کمیږي د خدای بنده که زیات نه شو د خدای د رضا دپاره یې ورکه راشه ولې خدای دروغ وایي پیغمبر دروغ وایي الحمدلله رښتیا وایي دا پیسې به راواخلې او دا به د اوسپنې ګرمې به کي او په دې تی د پاسه به یې کېدي د تی د اثر نه دی په دې د پاسه به یې کېدي او دا به دومره ګرم وي چې شاته دې اولي ته به یې توخېږي او شاته به په دې اولي ورته کېدي دا به دومره ګرم وي چې مخامخ بار به یې دې تی ته دا تو را رسېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او بلکې قرآن کې راځي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت بعضو خلکو له به الله داسې وکړي چې د دې مار نه به د دې مال نه به خدای یو اجدها جوړه کړي غټ خامار به ترې جوړه کړي هغه خامار به راوالي او دله به یې په دې غاړه کې راواچوي او دا وښکي به وله شوکوي دا وښکي په دې به ورته چکونه لګوي چې په دې خولې تا مردار مال خوړلی دی زکات ته نه دی ورکړی صدقه خیرات ته نه دی کړی دا وښکي به ورته راکاږي چکونه به لګوي او مار به ورسره خبرې م کوي انا کنزوکه انا مالوکه زه ستا خزانه یم زه ستا مال یم ګورې ښه ستا خزانه یم ټیک شوه ته اوس زمارونو دا ولې مونږ د خدای په لار کې خرچې نه کوو دا مال ولې نه ورکوو مونږ یریږو چې کم به شي دغه بنیادي وجه ده نو پیغمبر وایي نه کمیږي الله وایي نه کمیږي خاړو دا کم شو ته وایې کم شو نو دا کمیدل د ښه دي د دې نه چې په قبر کې او په آخرت کې په الله سزا درکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا باندې په څاروو کې زکات واجب شوي لازمي او نه ورکوي وایي د قیامت په میدان کې به دې خدای غټ کړي او په دې میدان کې به یې خور کړي داسې وجود به وله غټ کړي او خور به کړي او دا څاروي به پې پسه ګرځوي دا چې کوم څاروو کې زکات نه دی ورکړي
دا به پې د پاسه تاویږي ګردی. او چې کم څاروي هغه د اوښان وغیره دي چکونه به پې لګوي. او چې کم د ښکرو والا څاروي دي ګډان او غویان وغیره نو په ښکرو به یې وهي. کم څاروي چې هغه بنده پیو له ساتلی وي نو په هغې کې زکات نشته، ځان له ساتلی یو دی که دوه دی. کم څاروي چې هغه یو انسان تجارت له ساتلی، یو هغې چې د قلبه ساتلی د کار پې کوي خیر دی پروا نشته، که قلبه یې دې له ساتلی چې مزدوري به پې کوم خلکو به پې یوې کوم په دې هم زکات نشته. غوی سنډی دی له اغېشتی دی چې زه به پې کار کوم ریړه به پې چلومه خلکو له پې مزدوري به پې کومه بار به پې راوړم په دې کې هم نشته. ځان له کار له ساتلی په دې کې هم نشته. هغه څاروي چې هغې تجارت له اغېشتی دی، دا تاجران اکثر ګډان چیلي او یا څاروي اخلي او خرڅوي تجارت دپاره، دې کې ګورې زکات شته. یو هغه یو قسم څاروي دی هغه دلته نشته، دا ګډان چیلی چې سرن له اغېشتي یا اوښان هغه سری د بلوچستان کې شته، په دې سند کې شته، زمونږ په وطن کې هغه نشته. زمونږ وطن کې را دوه قسمه درې قسمه څاروي دي، یو یې خپل کار له اغېشتي زمیندارو کره ولاړې چې دا ما کار له اغېشتي دي کار به پې کوم پی به ته اخلم زمینداره به پې کومه بچي راوړل نو د بچي به هم ترې خرڅومه. یو دا په دې زکات نشته. یو هغی چې دې دپاره یې قلبه اغېشتي چې خلکو له پې لګیا دی کار کوي مزدوري دې کې هم نشته چې دا اغېشتل خرڅول خرڅوي او اخلي د منډۍ دا سوداګران نو دوی به د دې خپل قیمت به یې ولګوي او د هغې زکات به ورکوي. ورې نه که دقه یې سزا ده چې دا کومه سزا درته ما وویله. نو په مال کې بخل مه کوئ، بس د خدای په لار کې خرچې کوئ. پرون مې درته ووی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سخي دی نو قریب من الله، الله ته نږدې دی، قریب من الجنه، جنت ته نږدې دی، قریب من الناس، خلقو ته هم نږدې دی. ولې خلک یې صفت کوي څوک ترې نه تښتي مړ دا خو ډېر ښه سړی دی. او بخیل بعید من الله، د الله نه لرې دی، بعید من الناس، خلکو نه هم لرې څوک ورنږدې کېږي نه ورکې که مړوئ د دوو پیسو خیر پکې نشته دی. او بعید من الجنه، د جنت نه هم لرې دی، اور ته نږدې دی. بس د خدای شان دی که نه چې بخل ډېر خطرناک او دا بخل چې که نه دا بخیلوانې بعضې سړی په خپله خي په ځان او په بچو خوري پردو له نه ورکوي. او بعضې ظالم کنجوسي، کنجوس خو پېژنئ که نه کړوس ورته وي، کړوس او کنجوسه چې نه یې ځان ته نه کېږي او نه یې بل ته نه کېږي. بس پیسه د جیبه راوباسي نه لاس کې روپۍ نیولي او که هغه روپۍ خوله خوله شي او روپۍ ورته جاړي جاړي ورته خوله شي چې باباجي یا مې جیب کې کېده او یا مې ولګوه. دته کنجوس وایي، دته کړوس وایي، کړوسه نه یې ځان ته او بعضې خو دی چې ځان ته یې کېږي خو بل ته نه. یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي، ښځه به یې مونږ کار راتله هغه هم وفات شوې ده، یاره دواړه دې خدای وبخي ښه انسان. نو ما ته به یې هغه ښځې وې ما ته ویې یاره دې سړي ته څه نصیحت وکړه خو ما مه یادوه. نو مې چې زه تا نه یادوم نو ما ته به وایي چې تا ته پیریان وال ویلې دي که څنګه چل. او سړی مې غوسه ناک دی ما له ولې کار کو نه نه وایي ته ورته نصیحت وکړه مې څه وایي غوښه راوړې غوښه. نو چې غوښه راوړې نو یې ما ته وایي چې دا باندې کا ووینځئ په خپله کله ووینځي ټوکړې ټوکړې یې کله وله زه وکړم. نو یې زه ورته ناست یم نو یې هغه غوښه چې پخه شي نو سمسۍ باندې راوباسي په پلیټ کې وخوري. د ظالم بچی کیلو 2 کیلو غوښه غونډه وخوري د سیل. نو یې اخره کې چې مړې پاتې شي او هډوکي مډوکي پاتې شي نو یې دیکه ورکړي چې ځه خدای مې بې خو بس دا دې په بچو مه خوره ته مه خوره. ته ورته دونه ووایه چې 2 کیلو روړی نو ظالمه کیلو خوره دا کیلو خو پکې دی نو هغه چمړې واړه کم ځای خوري او زمونږ کم ځای تېرېږي. نو بعضې داسې خلک او بعضې داسې هم دي یاد درته ووایم بعضې داسې هم دی چې د ظالم ځان ته هم نړۍ کېږي او پردو ته. نو د هغه کور والا دی خدای وبخي هغې به وي وایي د سپېره نه ځان تړی کېږي او نه یې مونږ تړی کېږي. نو وایي مونږ خو هر څه راوړو وایي د کندونه غنم دانې خرڅو د ده نه پټې او وایي ځان له غوښه هم راوړو او وایي چرګان هم راوړو هر څه راوړو وایي مونږ ښه خورو او وایي دې سپېره ټماټر ټکو او له ورکوو.
وی ځکه وی تاسې وی دې ته خوراک وی وی دقسې وی بچت کوې بچت چې بچت کوو په تام دا ټماټر او چټني او شملې خورو او یم په خپله ښه چر لږي د ظالم بیا خو پوهېږي نه یو سړی و نو هغه خانه بدوش و خانه بدوش یو خو بشیرجان دی بشیرجان خو دومره غټ شوم دی که نه توبه وباسه چې د جیب نه 2 روپۍ د ظالم نه رو کله ورسره نه مي او کله ښه جیب ډکي دا ده را یو طرف جیب هم پړسېدلي او دا بل طرف جیب هم پړسېدلي زه خو پېژم چې نن یې شی والی دی نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه د خانه بدوش یو خیمه و نو یو سړی غریب په لاره تېرېده نو هغه وږي خانه بدوشو ته وایي وږی ما او د خدای په نوم څه راکړې نو هغه ښځې زر په پلیټ کې ترکاري راواچولو ډوډۍ خاوند ورته څه کې وی دغه سړی دی غریب دی سوالګر دی هغه له ورکوم کېده خبیث جوړ هغه له ورکوم زمونږ په پېښ ووته سهار نه ماښامه پورې منډې و پیسې پیدا کوو او ته یې ویشې خلکو له ورکې ښځه ورته وي خدای دې بېخ وباسه د شومپړق بچیه غریب دی وږي دی بس ځان لرې ګټي دا د ما مال دی ما راوړی دی ته یې ویشې او ته بیا وی ګوره د خدای نوم یې واغېسته د الله د نوم نه قربان دا لږه روټۍ دوی کېده ښه د غریبه خو بیا د خاوند نه یېرې هغه ډوډۍ پکې دا غریب لاړ هلته د خانه بدوشو بله خیمه لګېدلې هلته یې اواز وکړه ډوډۍ راکې اوږې یم هغه سړی ښځې ته وایي هله شابه غریب دی د خدای او دغه یو نوړی ډوډۍ او ترکاري راواله ورکړه ښځه ورته وایي ولې ورکړه وی خدای دې بېخ وباسه زما مال دی ما ګټلې ده ته یم ورکړو وی تا ګټلې ده خو ما پخ کړې ده اور ما بل کړی پوکي ما والي تو ما تیر کړی دی ورکه 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 نو ښځې ورنه کړه نو د سوالګري وخندل نو هغه سړی ورته وایي وی ملګري ولې دې وخندل وی مې خندل ده چې خبره مې لوړې غوندې ولیده نو هلته ښځې راټوله خو سړی شوم پړقو هغه را باندې خدای ونیوه دلته ته راکې ښځه شوم پړقه هغه را باندې خدای ونیوله نو هغه سړی ورته وایي دا څه ده خندا خبره خو نه ده وی هغه زما خور ده او دا سپېره د هغه خور ده وی څنګه چې هغه بشیر جان دی څنګه چې هغه کړوس دی نو دغه رنګ یې دا خور هم کړوسه ده او څنګه چې زه سقي به نو خور به هم سقي دا خور ده هم سقي هغه هم سقي هغه بېوقوف کړوس دی نو دا هم کړوسه نو بعد دی که نه چې نسبن د خدای شان دی که ته ورته محنت هم کوې او زاري هم ورته کوې چې د خدای کور دی د خدای جومات دی مدرسه ده ورکه که نه او هغه پلار نه پکې دا صفت راغلی پلار کې د نیکه نه دا صفت راغلی ښه پیسه ورسره ډېرې په خدای یقین خپې بلې خپې به ګرځي او دا څښا پوندې پې نیولي دا څښا پوند دی چې هلکه راشه چې دا پوند دی خو د لپاره اکمال وم خدای دې غر کا لږ مال دی د لږ دولت دی په خدای د دې خلکو د مالونو نه شلېږي مال ته پاتې شو نوسوته او ټوله ورځ دغه شملې دي او لاوڼ دی او چټني ده ولې که نه بچو له راوړې نه یې په ځان لګوي خدای ته وګورئ داسې مه کېږئ په ځان هم ولګوئ اسراف او تبذیر مه کوئ په ځان هم خرچه وکئ په بچو هم خرچه وکئ په ښځو هم خرچه وکئ ګاونډي له هم ورکئ کونډو له هم ورکئ یتیمانانو له هم ورکئ قسم دی ګورې قسمیت درته دا به نه وی چې یوازې زکات حق دی ان فی المال لحقا سوى الزکات د ترمذي حدیث دی دا چې په ګاونډ کې د کم د لوږې مري قسم دی د دې در باندې حق دی خدای به یې درنه تپوس کوي ته چرګان خورې قرمې خورې او ګاونډي غریب ته ډوډۍ نه میلاویږي نن داسې دور دی داسې وخت دی چې خلکو سره د علاج پیسې نشته سلمان ما ته خبره کوله زما زوی وی هسپتال کې چې وم ډاکټر مریض ته به هم دارو لیکل چې سار به رالو سار که نه نو موږ وی دارو وی ما خو نه دي راوړه تا ته چې ما پرون لیکلي و چې دا دارو راوړه وی په څه راوړه څه دي راسه د خلکو بچي د دارو د لاسه چې پلار او مور سره دارو نشته په هسپتال کې تړتکې وی او لاړل مړه شو خلکو سره د درملو د دارو پیسې نشته ورشه خلک نن د لوږې دونه ګراني ده چې خلک د لوږې مري او بعضې خلک د پیسو د لاسه چوي
دا حقونه دي در باندې د دې غریبانه، د دې ګاونډیانو حقونه دي در باندې، یو خو مهرباني وکړئ زکات پوره ورکړئ، کوتاهي پکې مه کوئ. او چې دا کم په ګاونډ کې غریبانان دي، کونډې یتیمانان مسکینان، د دوی خیال ساتئ. تروړه وړه والا اخلئ، ګوړه والا اخلئ، غریبانان دي چینی والا اخلئ، جامې والا اخلئ. په زکات کې ما نه پرونه مجلس صاحب تپوس وکړ، جامې م ورکولی شي، قیمت به ولګې چې د دومره پیسو دي دا ورکولی شي. په زکات کې وړه م ورکولی شي، مثلا تروړه چې په سودا دا دونه تروړه مې ورکړه، دا د هغې قیمت دی، دا زما زکات شو. ګوړه ده مثلا من مثلا 500 چې ده چاله ورکړې، دا د دونه پیسو ده، دونه پیسې د په زکات کې لاړ. دا ورکولی شئ تاسو، ورکړئ دې غریبانانو جزانانو له، بدل به یې دله خدای درکړي. څومره چې ورکې هغومره به درته راځي، څومره چې ورکې راځي به را. نو زه څه ویم درته چې د خدای او د رسول خبرې، نو په هغې کې زما د خبرې څه ضرورت؟ بخل به نه کوئ او سخا به کوئ. ښه انشاءالله. الله م خوشحاله که، الله م خیر او برکت نصیب که.